Welcome. Today we will talk about that how to talk with a taxi driver. In this video you will learn that how to book, how to talk with a taxi driver in a foreign country. زیاترو ملګرو دا کمنټ کول چې داسې یوه ویډیو جوړه کا په کوم کې چې منګه د یو ټیکسي سره خبرې کوو یوه ټیکسي بوک کوو. نو همدغه وجه ده نن منګه په دغه ټاپک باندې کوشش کوو چې یوه ویډیو تاسو ته جوړه کړو او ترې نه تاسو فایده والی. نن زمونږ ټاپک دی how to talk to your driver. تاسو به څنګه کولی شئ چې د ډرایور سره خبرې وکړئ په انګلیش کې. زیاتره ملګري هغه بهر وي، فورن کنټري کې وي او هغه دا غواړي چې موږ د یو ټیکسي ډرایور سره یا د یو ګاډي د ډرایور سره خبرې وکړو، خبرې اترې وکړو او یو ټیکسي بوک کړو. نو دغه دپاره دا ویډیو تاسو لپاره کتل لازمي دي چې تاسو په دغه باندې پوهه شئ او بیا یې د دې قابل شئ چې د یو ټیکسي ډرایور سره په انګلیش کې خبرې وکړئ. نو راځئ دا ویډیو سټارټ کوو. how to talk to your driver. څنګه کولی شئ چې ډرایور سره خبرې وکړئ، دا زموږ د دې ویډیو ټاپک دی. Hi, where are you going? سلام، ته چېرته ځې؟ کله چې ته یو ټیکسي ډرایور ته لاس ووایې، ټیکسي ډرایور ودرې یا د یو ګاډي ډرایور، نو هغه ته ووایي Hi, where are you going? ته چېرته ځې؟ یا ورته تاسو هم ویلی شئ Hi, where are you going? ته د هغه نه تپوس کوې چې ته چېرته ځې. I'm going to the market. نو ته هغه ته په جواب کې ویلی شې چې زه بازار ته ځم، زه مارکیټ ته ځم. I'm going to the market. یا تاسو I am هم ویلی شئ، لکه I am going to the market. زه بازار ته ځم، زه مارکیټ ته ځم. د مارکیټ پر ځای باندې تاسو د بل ځای نوم هم ویلی شئ، کوم ځای ته چې تاسو غواړئ هلته ځئ، نو دلته تاسو هغه نوم هم استعمالولی شئ. لکه for example I'm going to USA. زه USA ته ځم. I'm going to Peshawar. I'm going to اسلام آباد او دغه شانتې نور هم تاسو په دې کې اډ کولی شئ. یوه خبر همیشه په یاد ساتئ چې کیب او ټیکسي دواړه یو مطلب دی. کیب هم ټیکسي ته وایي. کیب ورته په امریکن انګلیش کې وایي، ټیکسي ورته په برټش انګلیش کې وایي. په دواړو کې صرف دومره فرق دی چې ټیکسي ورته په برټش انګلیش کې وایي او کیب ورته په امریکن انګلیش کې وایي. Shall I put your bag in the trunk? Shall I put your bag in the trunk? آیا زه ستا بیگ په ډیګۍ کې کیږدم؟ trunk TRUNK trunk. trunk دا ویلی شي د ګاډۍ چې کوم شاته ځای په کوم ځای کې چې خلک سامانونه ږدي، یعنې ډیګۍ چې کوم ته ویلی شي دغه ته په انګلیش کې trunk وایي. shall یا will دلته تاسو هم استعمالولی شئ. will I put your bag in the trunk؟ او که چېرته تاسو خپل سامان په دغه ډیګ کې ښودل نه غواړئ، ستاسو ته سامان کم وي یا داسې سامان وي کوم چې تاسو په ډیګ کې ښودل نه غواړئ، د ځان سره یې ښودل غواړئ، نو بیا ورته په انګلیش کې داسې ووایئ No thanks, I will keep it with me. نه مننه، شکریه، زه به یې د ځان سره کیدم، یعنې زه به یې د ځان سره ونیسم. No thanks، مننه، شکریه. I will keep it with me. keep وایي ښودو ته. I will keep it، زه به دا کیدم، with me د ځان سره. Open the trunk please. که چېرته ستاسو سره غټ سامان وي، غټ بیګ در سره وي، تاسو دا غواړئ چې په دغه ډیګ کې کیدئ، نو بیا به هغه کس ته، هغه ټیکسي ډرایور ته په انګلیش کې داسې ووایئ Open the trunk please. مهرباني وکړه دغه ډیګ کولاو کړه، د ګاډي دغه شا کولاو کړه چې زه پکې دا بیګ کیدم. او که ته چېرته دغه ټیکسي والو ته ویل غواړې چې زه دا کوم ځای ته تلل غواړم، دغه ځای ته به ته په څومره وخت کې ما ورسېد، دغه ځای ته به څومره وخت ولګي د رسېدو، نو بیا ته هغه ته ویلی شي په انګلیش کې How long will it take to reach the market? How long will it take to reach the market? څومره وخت کې به مونږه بازار ته ورسېږو، یعنې دغه ځای ته به مونږه په څومره وخت کې ورسېږو، بیا موږ په انګلیش کې داسې وو How long څومره will it take دا به والي to reach the market چې دغه مارکیټ ته موږ ورسو. reach وایي رسېدو ته. About 20 minutes. تاسو ته ټیکسي ډرایور ووایي About 20 minutes. تقریبا 20 منټه کې به موږ دغه مارکیټ ته ورسېږو.
about 20 minutes. about دا مختلف قسمه میننګ ورکوي خو دلته د دې مطلب دی تقریبا 20 شل minutes منټونو کې به موږ ورسو تقریبا 20 منټه کې به ورسو. are you in hurry آیا ته په تادۍ کې یعنی ستا تادي ده ستا جلدي ده کله چې تا ته ډرایور ووایي چې آیا ستا تادي ده are you in hurry آیا ته په تادۍ کې hurry وایي تادۍ ته جلدۍ ته. yes I'm a bit late هو په ما لږ ناوخته دی کله چې تا ټیکسي ډرایور ته وایي چې په ما لږ ناوخته دی نو بیا ته هغه ته په انګلیش کې داسې وایي yes I am a bit late a bit late مطلب دی لږ ناوخته. نو بیا به تا ته د ټیکسي ډرایور ووایي fasten your seat belt please مهرباني وکړه دغه سیټ بیلټ وتړه. fasten دا وایي تړلې ته سیټ بیلټ بیلټ په اصل کې وایي دغې فټې ته کومه چې په ټیکسي په ګاډي کې وغیره کې لګېدلي کومه چې خلک داسې په ځان راړی. سیټ بیلټ دغه ته ویلی شي کومه چې په سیټ کې لګېدلي یعنی د سیټ پټه. fasten your seat belt please. اوکې نو ته ورته په جواب کې ویلی شي اوکې ښه. are you going to buy something dear آیا ته هلته ځې چې څه واخلې تا ته ټیکسي ډرایور وایي are you going to buy something dear آیا ته هلته ځې چې څه واخلې آیا زه تا ته هلته ودرېږم are you going to buy something dear buy وایي اخیستو ته something څه dear هلته نو ته ورته په جواب کې ویلی شي یا we are out of everything like sugar flour etc نو ته ورته په جواب کې ویلی شي هو هیڅ هم نشته لکه چینی وړه وغیره. د دې سنټنس په اصل کې مطلب دی we are out of everything د دې مطلب دا دی چې زموږ څه هیڅ هم نه موږ بالکل خالی یو we are out of everything. یا زیاتره کسان زیاتره نیټیو سپیکر د یس په ځای باندې یا استعمالوي او تاسو دلته یس هم استعمالولی شئ خو کوشش کوئ چې یا استعمال کړئ یا we are out of everything like sugar flour etc sugar وی چینی ته like لکه flour وړه etc etc مطلب دی etc دا شارټ فارم دی وغیره. نو کله چې مارکیټ راورسي نو تا ته به د ټیکسي ډرایور وایي اوکې here is the market ښه نو دغه بازار دی دغه مارکیټ دی کوم ځای چې تا یاداو اوکې here is the market. can you drop me off by the door آیا ته دې دروازې سره ما ښکته کولی شي یعنې دروازې سره ما کوزولی شي کله چې ستاسو سامان وي ستاسو سامان غټ بیگ در سره وي نو ته هغه ته ویلی شي can you drop me off by the door can you drop me off by the door ته ما دغې دروازې سره ښکته کولی شي. یا تاسو داسې هم ویلی شي can you drop me off on the left آیا ته دې چپ طرف ته دې ګس طرف ته ما ښکته کولی شي can you drop me off on the right آیا ته دې ښی طرف ته ما کوزولی شي can you drop me off by the shop آیا ته دغه دکان سره ما کوزولی شي can you آیا ته کولی شي drop me off د دې مطلب دا دی کوزول by the shop دغه دکان سره شاپ وی دکان ته. thank you مننه نو بیا ورته ته وایې چې څو روپۍ شوي یا څو پیسې شوي نو بیا په انګلیش کې داسې وایي how much is it how much is it د مطلب دا دی چې څو روپۍ شوي څو پیسې شوي how much is it. نو ټیکسي ډرایور ته بیا په جواب کې وایي $20 $10 روپۍ شوي $20 نو ته ورته بیا ویلی شي here is $20 دا واخله $10 here is $20 دا واخله $10 نو بیا تا ته د ټیکسي ډرایور ویلی شي don't forget your things خپل سامان دې هیر نشي don't forget چې هیر نه کړي یعنې فرې نه دي your things خپل سامان یعنې خپل سازو سامان دې هم د ځان سره واله. ته ورته بیا په جواب کې ویلی شي اوکې بای صحیح ده د الله په امان اوکې بای have a good day ښه ورځ ولرئ have a good day ښه ورځ ولرئ. نو دا و زموږ یو شارټ شانتې ویډیو کومه چې موږ د ټیکسي په باره کې جوړه کړه امید کوم چې تاسو به تر اخره پورې کتې وي
او تاسو به د دې نه ډېر مختلف قسمه الفاظ او جملې زده کړي وي. که تاسو دغه شانتې مختلف قسمه په ټاپک باندې کنورسیشن کول غواړئ یا تاسو غواړئ چې موږ انګلیش په پښتو کې زده کړو، نو بیا دا چینل هم ستاسو دپاره دی او دا چینل هم ستاسو خپل چینل دی. په دې چې کومې ویډیوګانې جوړې شوي دي او کمې چې جوړېږي نو دا ټولې ستاسو د فایدې دپاره دي او د دې نه لازمي فایده والی.